د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس وایي چې سږ له پاکستان او ایران هیوادونو څخه 2000 کډوالې کورنۍ بلخ ولایت ته راستنې شوي دي. د ښاغلي وفا په وینا دا کډوالې کورنۍ د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او د مزار شریف ښار د 12 ناحیو په بېلابېلو سیمو کې میشتې شوي دي. بلخ ولایت د مهاجرینو تعداد خو تقریبا د سږ کال کې د 2000 کورنیو کم زیات بلخ ولایت ته مهاجرین راغلي دي او هغه مهاجرین دي چې ټوله فامیلي مهاجرین دي، یعنې یا د پاکستان هیواد او یا د ایران هیواد د کومه لړۍ د مهاجرینو شروع شوې وه تر دې دمه پورې بلخ ولایت ته تر 2000 کورنۍ کم زیات راغلي دي چې په بلخ ولایت کې په مختلفو ولسوالیو کې میشت او په 12 ناحیو کې د بلخ ولایت دا کسان میشت دي. ښاغلي وفا زیاته کړه چې د هغو کډوالو لپاره چې دلته د اوسېدو ځای او یا هم خپلوان نه لري کمپونه ورته جوړ شوي دي چې له ټولو اړینو اسانتیاو لکه اوبو او له نورو خدمتونو څخه برخمن شوي دي. سربیره پر دې په بلخ ولایت کې د کډوالو لپاره یو ښارګوټی جوړیږي چې عملاً یې د جوړېدو چارې هم روانې دي. هغه مهاجرینو لیست موږ ته راغلی دی چې هغه د مرکزه مستحق ګڼل سوي ځمکې نه لري، نو هغه تقریبا د 2422 کورنیو لیست اوس موږ ته راغلی ده. همدا رقم نور لیستونه هم د مهاجرینو را روان دي. موږ کوشش کوو په دا ښارګوټو کې دوی دپاره د سرپناه ترتیب هم د مؤسساتو سره برابر شوی ده او د امارت اسلامي هم دوی سره همکاري کوي. د بلخ د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس دا هم وویل چې د قزاقستان هیواد له خوا ترسره شوې مرستې په منظم ډول دغو کډوالو ته ویشل شوي دي. د ښاغلي وفا په وینا د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو لپاره د مرستې او د ژوند د غوره شرایطو برابرولو لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. په بلخ ولایت کې خو موږ هغه کورنیو دپاره چې په بلخ ولایت کې څوک نه پیژني یا د چا سره رابطه نه لري یا خپلوان یې نه وي، موږ یو کمپ هلته ورته لرو چې هغه دپاره هر څه اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. شلترونه دي چې جوړ شوي دي د همکارو مؤسسو په مرسته باندې. په هغه شلترو کې تقریبا تر 80 تر 90 کورنۍ هلته اوس موږ ځای پر ځای کړي دي چې هغه کورنۍ دي چې په بلخ ولایت کې څوک نه پیژني یا قریب نه وي، د هغو دپاره سیستم د اوبو هم ورته برابر شوی دی چې همروزه اوبه ورځي. د یادونې وړ ده چې تیر کال شاوخوا 2000 کډوالې کورنۍ بلخ ولایت ته راستنې شوي چې ورته اړینې اسانتیاوې هم برابرې شوي دي.